بسم الله الرحمن الرحیم ملګریو ځوانانو نیکې هیلې احترامات نن د موږ ګران مشر او د موږ د علاقې یو غمخواره او ننګیالی ځوان صفي الله اورکزی دغه ورور و تره زامنو سره او د موږ د تنظیم ملګري دغه قوم مشران غو سره ولاړ یو د نن ویډیو مقصد مو صرف دا دی چې موږ خپل ګران مشر سره راغلي وو چې موږ ورسره میلو شو ویډیو ورسره جوړه کړو نوې تصویر یې اپلوډ کوم تپوس یې وکړو او دنیا ته یې وښیو قوم ډېر په تکلیف کې دی ورسره والی چې هر سړي ورسره زړه درد کړي موږ ته پاته خل میسیجونه کړي رنګونه یې کړي خو موږ ته هېڅ قسمه اجازات دغه میلوېدلو نه میلوېږي چې هغه سره مو میلو شو والی چې هغه خپل سیریس حالاتو کې نو ملګریو ته یو څه خیر تاسو که کوشش کوئ څو ورور سره یې میلوېږو تره سره خو نه پرېږدولو والا خو هېڅ قسمه دا شانې ګنجایش نشته چې هغه مو ورسره نه میلو شو والی چې هغه جست ډېر زیات سیریس دی کوشش به کوم چې مو ورسره میلو شو خو د میلوېدلو هېڅ ذریعه نه جوړېږي والی چې هغه یو څه کړي او سیریس حالاتو کې او قوم ته مو دا اپیل دی چې سپیشل دواوانې ورته وکړو چیرمن صاحب کومه خبره وکړه او چې څومره خلکو مو سره مرسته کړې ده څومره خلک یې تپوس ته راغلي دي چا رینګ کړی دی چا میسیج کړی دی د ټولو قوم طرف نه کاله طرف نه تنظیم طرف نه سپیشل شکریه ادا کوم باقي انشاءالله تمه لرم قوم انقلابي غیرتي که څنګه قوم باندې مو د مو ګران مشر صفي الله یا چیرمن صاحب یو دغه نان کړی همیشه قوم داسې مو باندې نان کړی باقي توکل لرم انشاءالله یعنی مو داسې یو انسانان یو ښه ځوانان یو پیسې ګټلی شو خلکو په کروڑونو په اربونو روپیې وګټلې چوکې مینیګان شو چوکې امپیګان چوک سرکاري افسران خو که زه درته ویم چې صفي الله کوم تعلیم کړی وي انشاءالله دا به اوس 21-22 ګریډ افسر وو په دې هر څه قوم دپاره پرېږدولو خپله غریبانۍ به کوله نن دې حالت ته راغله چې نی مارکیټ شته نی پلازه شته نی بولډینګ شته نی پلاټ شته نی خپل ګاډی شته هغه وجه دا دی چې هر څه تعلیم ډیګریانې قوم وطن دپاره ژوند هر څه وبېللو خو نن الحمدلله موږ قوم نه توکل لرو چې صفي الله مو ورته ویلي چې نور خرچې کور والا موږ ته دا نه ویلي چې تاسو موږ ته چندار وکړئ موږ پره پیسې نور دي اوس نه صفي الله د قوم بچی هغه د کور بچی هغه په کور پره بنګله جوړه کړې وه پلاټ یې بخستی و هغه قوم دپاره قرباني ورکړي دي اوس انشاءالله قوم نه توکل لرو مشرانو ځوانانو پیسهدارو خلکو نه او علماء کرامو نه چې دوی پره دواوانو سره سره به مالي مرسته مې انشاءالله چې کومه کړې هغې مو شکر ادا کوم باقي به انشاءالله دې ته هغه کومه ګوردار ټرانسپلانټینګ هغه به هم ورته کوم خو اوس هم دې باندې پیسې هم لګېږي ما درته څه ویلو چې پیسو ګټلو موږ ته ډېر ښه چال اوس خو زه روغ یم ګټلی شم خو یا به قوم ګټو یا به پیسو ګټو خو قوم نه مو توکل لرو چې که مو قوم ګټلی لري قوم به انشاءالله اوس صفي الله ګټي الله به صحت ورکړي ورته الله به مو سره هره یوه مرسته کړي الله د مو ذمه ورکړي ښه انسان ورته یوه ذریعه دی باقي ما څومره ملګري دي چې همیشه مو ته ویلي دي که تاسو څه خدمت وي جاني ملي نو نن مجبور پښتون به حیثیت د قوم بچی د قوم تنظیم مو دینه زیات خدمت و دینه زیات مجبوری و دینه زیات شپارش هیچ چا دپاره نه کړی و نی به وکړم که نن ورځې مو د قوم ته صفي الله دپاره کوم چې هغه قوم ځوانان مالداري خلک پیسهدار خلک څه ویلو چې مجبوره تاسو خدمت وي مالي جاني یوه پیسه م الحمدلله تاریخ کې چاته نه دی سره واسطه یې راکړه خو نن د قوم ته کور طرف نه نه ځان طرف نه سوال کوم چې مالي مرسته صفي الله سره ښه ډېره وکړو چې څومره ما ورسره سیږي ولې چې قرضو څه حساب نشته چې کور باندې کومه قرضه ووخته ولې چې هغه پلازه مارکیټ کارخانه نه جوړه کړې نی نوکري شتاري هغه کور نه رخص تیرې لګولي باقي چې څومره پیسه لګېږي دا کور قرضه کړي خو نه کې چې یو سبق د دنیا ته مو وښیو چې صفي الله که قوم خدمت کړی نه قوم ورسره هغه مرسته وکړه چې دا به تاریخ کې لیکلی شي نو بیا مو یو ځل ځوانانو ته مشرانو ته مالدارو خلکو ته خاص صفي الله سره ښه جاري مالي مرسته وکړو ورسره ټول ورته دواوانې وکړو چې الله یې د جوړ کړي بیا د قوم د وطن خدمت وکړي ډېره مننه شکریه